بسم الله الرحمن الرحیم اتم درس راځو د کمپیوټر په اړه معلومات حاصل کړو. څنګه کولای شو ښه کمپیوټر ځان ته خوښ کړو، څنګه کولای شو چې د تچشته ګوریا درس ته ګور ښه څنګه کولای شو چې څوک ځان درمنو چې کمپیوټر دی ویلې دي تر زر اویا شي عزت څنګه کمپیوټر رانیسم سیسو د شاو بد کمپیوټر تر مابین یعنی په کمپیوټر ځان پوکو. د دې لپاره چې موږ په کمپیوټر ځان پوکو څو نکتې زه د شیم دا باید ستې په نظر کې سیسو. لومړی دا دی چې ته به خپل جیب حالات معلومه یې سیسو تر ټولو ښه لارې چې دی جیب دی، یعنی په جیب کې به کاست ګورې قیمت سیسو. دوهم به د کمپیوټر سایز ګورې چې سایز. دریم به د کمپیوټر چې ګورې کور ګورې څو کور. دریم به جنریشن ګورې نسل. څلورم به ریم ګورې سیسو. او پنځم به په ریم کې موږ چې لرو په ریم کې یو ډي ډي آر لرو بس صحیح دی سیسو. بیا به چې ګورې هارد ډیسک ګورې هارد ډیسک. په هارد ډیسک کې موږ چې لرو یو اس اس ډي لرو چې یو اس اس ډي لرو ان ایچ ایچ ډي سیسو. او پنځم بیا چې ګورې پنځم به د لوجیکل پروسیسر ګوره په یاد مې دي پرون چې د کومه ده لوجیکل پروسیسر به ګوره. او بیا به چې ګوره د لوجیکل پروسیسر وروسته ورچوالایزیشن چې یا هغه د ځانګړتیا نه ده ښه هغه یو کار دی چې کولی شي که نشي کولی. بیا به د اډاپټر ریم وګورې چې اډاپټر ریم سیسو. د اډاپټر ریم وروسته به بل څه وګورې جنریشن وکتل سو کور وکتل سو سی پی یو به وګورې سیسو. دغه شیان به ټول په نظر کې نیسي ته به کمپیوټر رانیسي سیسو. اوس نو کمپیوټر چې رانیسي لومړی داسې نه چې ستا 50,000 افغانۍ په جیب کې دي ورسې ورته شو دا کمپیوټر ډېر کمپیوټر دی په یوه 80,000 روپۍ تا هغه راواخې تا هغه راشه وکه سیسو. نو دغه یې مه کوه. داسې سایز دا معنا چې 50,000 روپۍ دې راخیستې دي کمپیوټر دې لیپټاپ پکار دی خو ته ورته ډیسکټاپ ته ودرېږه ته هغه راواخه سایز ته ګوره ښه. او بل عموم کې زیاتره وخت د کمپیوټر سایز ته ګورې ډېر کوچنی مه رانیسئ. کوچني کمپیوټران په پروسیسر کې کمزوري سیسو. و ګران دي او 80,000 روپۍ دي په پروسس کې ضعیف دي دغونه ضرور نه دي. دغه ما په 18,000 رانیولی دي زموږ همصنفیانو په 12,000 افغانۍ 13,000 افغانۍ 10,000 افغانۍ رانیولي دي ما په 18,000 کلدار رانیولی دي صحیح سره. مګر همدا ولاکه زه پر هغه ورکړم هغه دونه سست دي صحیح سره. بالخصوص دا اوس د نازک کوچني کمپیوټران دي صحیح سره. کمپیوټر هیکل د 14 انچه کښته مه رانیسئ صحیح سره. بل به کور ګورئ د ده کور انچ به چیرې معلومه شي انچ دته وایست به دا څو انچه که خطکش در سره وکړو کښېږده ښه دی دی خپله درته وایي چې 2 انچه دی. بل جنریشن د ده نسل ګورئ یو څوک که یو اول شی جوړ کړي هغه ښه دی که چې دوهم هغه شی جوړ کړي دوهم یې ښه دی هر څونه چې لوړ و هغه ښه دی. بالخصوص د کمپیوټر ساینس د محصل لپاره د 6م جنریشن کم خو بیخي مه رانیسئ صحیح سلو. که یو څوک کمپیوټر ساینس کې و درته وویل چې ته راځه راخوښه کړه د 6م جنریشن یې کم مور ته رانیسه ځکه چې کم یې په 8م 8م سمستر کې دوی ته سافټویرونه ویل کېږي هغه په دوی کې نه انسټالېږي په دغه کښتو کې صحیح سو. کور یې یعنې کور آی 3 دی کور آی 7 دی کور آی 2 دی چیز دی کور جوال دی که څه بلا دی. دلته هارد ډیسک ګورئ هارد ډیسک کې یو اس اس ډي کمپیوټران دي یو ایچ ایچ ډي کمپیوټران دي ښه په یاد ولرئ. اس اس ډي کمپیوټران چې دي هغه دونه هارد ډیسک لري دونه کښنوټې دي مګر ایچ ایچ ډي چې دي هغه دونه دي. ګوره د دې په ګټو تاوان درته وایم د اس اس ډي ګټې د ایچ ایچ ډي تاوانونه دي صحیح سو. اس اس ډي کوچنی دي او ایچ ایچ ډي غټ دي تاوان یې څو که نه څو. اس اس ډي سپک دی ګټه یې دا سپک دی ایچ ایچ ډي دروند دی صحیح سو سپک نه دی. اس اس ډي که درسه یې لاس نه خرابېږي ځکه سپک دی صحیح سو. ایچ ایچ ډي که یې لاس ودستي خرابېږي دروند دی. اس اس ډي چې دی تیز دی ډېر تیز دی تقریبا دومره فرق دی چې بیخي ډېر فرق دی د اس اس ډي د ایچ ایچ ډي. ایچ ایچ ډي چې دی هغه ډېر سلو دی سوکه دی کار کمزوري دی صحیح سو. په دې مثال خلاص او په قیمت کې هم دونه فرق دی چې دغه 1500 جی بي دغه 200 جی بي سره یو دی. لوجیکل پروسیسرونه مې پرون درته وښول صحیح سو. اډاپټر ریم به وګورئ هغه مې که چیرې ستاسو په یاد دي د پاور مینو د شتون دپاره مې درته ویلي ده صحیح سو. په یاد مې ده انشاءالله. اوس به بیا زه دا ورته وایم. سپیو به وګورئ چې څو ګیګا هرټز ده چې هر څومره ګیګا هرټز زیات یې هغه ښه دی. اوس راځم کاست
سایز دا خو درته وښول کور ګورم چیرې زه ښوولی شم چې کور دې څو دی سیسو کور چې ګورې لنډه لار دا ده چې راسه پر د مای پي سي راسته کلیک وکړه دا پراپرټیز ته راسه پراپرټیز ته چې کله لارې پروسیسر پیدا کړه پروسیسر دغه دی پر پروسیسر مستقیم راسه انټل کمپنۍ ده کور i3 وینئ دا کور i3 کمپیوټر دی سیسو دوهم یې موږ چې لرو دلته جنریشن به لرو د کور وروسته جنریشن لرو جنریشن هم دغه لار ده سیسو راسته کلیک پر وکړه کله نه کله چې کمپیوټر په دوکان کې رانیسي دغه نه لري بله به دغه نسي ور پیدا کولی دغه د بیا بیا څه وکړي رن مینو راخلاصوي په رن مینو کې DXDR وینئ DXDR وهي انټر وهي هغه ځای درته راوړي سیسو هغه ځای چې کله درته راوړي بیا به وروسته څه وکړي په هغه ځای کې به جنریشن کور او پروسیسر ټوله پیدا کړي اوس کله به ماته راوړي دا دی ګوره بیا پروسیسر پیدا کړي چیرې دی پروسیسر دا دی دا نه دی متاسفانه چې هغه شیان دلته نه ښکاره کوي سم ښه بیا راسه راسته کلیک پر دې ځای وکړه پراپرټیز ته راسه د پراپرټیز ته چې رالې دې خواته د دا کورای دې خواته موږ 4 یا 15 اعداد لرو د دې اعداد سره کله اف لیکلی کله اس لیکلی کله ام لیکلی ستې دې فکر اصلي شی اس سره لیکلی صحیح شو اوس نو څنګه زه پوه شم چې څوم جنریشن دی تی به د عدد د خاصه یعنی د رستې خاصه ما ته د رستې خاله دي ته نه چې د چپې خاله ورته تم د رستې خاله دی اساسا د رستې خاله به حساب کې 3 عدد به جلا کې پاته 400 د جنریشن دی اوس به دا راوځي استوم جنریشن شابه استوم جنریشن دی کچیر نه چیر زه دغه زما د کمپیوټر جنریشن ګورم کم دا دلته ورته ولیکم دلته چې کور i5 چې کور i5 او دلته به ولیکم دا د ډش علامه هغه د بچش ولیکم هغه د ولیکم چې 12 د 3 اس دا څنګه کمپیوټر دی کوم جنریشن دی خنامه دی ورسم جنریشن دی او اس دی استاد شاب اصلي کمپیوټر دی سیسو ارزانم دی په تل راځه نه راځي تر کومه ځای ورسېدو دا د جنریشن چې د کوم ځای کې ماده د خاطر چا د دې خمسار خلاص وشاله بل لار د جنریشن د داده بیا راسي کوم ځای ته دغه پر دې راسته کلیک وکړي د ډیوایس منیجر را خلاص کړي ډیوایس منیجر چې کله را خلاص کړي دلته راسي کوم ځای ته لاندې براشواسي سیستم به پیدا کړي د سیستم پر دا کونج باندې پر دغه کلیک وکړي په د سر کې برای وای دوهم جنریشن صحیح شو بیا موږ چې لرو لاندې بیا دغه جنریشن څخه وروسته اس اس ډي او ایچ اس ډي ډیسک سیسو ریم پاتې دی ریم لار دی و دا چې بیا راسته کلیک دلته وکړه پراپرټیز ته راسه په دا ځای کې مشته شي کوم دی ریم 4 جی بي دی سیسو یو لار دا بل لار بیا هغه چې را پیدا کړ دغه ډي ایکس ډي یک پرن مینو کې وایي دلته مشته میموري څو د 4000 شپږ نیوي ده ام بي دا څو جی بي کېږي شابش لنډه لار د ام بیانو او جی بیانو تړول دا دي لکه جنریشن د چپې خوا 3 عدد زنجلا که هر څه پاتې د جی بي چې له هغه نه جی بي ده د دې څو 3 عدد جلا کې څو پاتې 4 جی بي ده خدای دې وکړي یو لک ام بیان درکړي 3 عدد زنجلا کوه ته بل نظر ام بیان پاتې نظر جی بیان سیسو بیا راځو دغه څخه وروسته بیا موږ چې لرو د کلیک پر وکړه چې کلیک پر وکړي بیا ریم لرو ګوره ریم دلته موږ معلوم کړي چې 4 جی بي دی هغه ډي ډي ار 3 او ډي ډي ار 4 څنګه معلوم وسیزو ډي ډي ار ما د ټول مال ډي ډي ار لري هغه لار دغه وڅ چې شي ټاسک منیجر را خلاص کا راسه پر پرفورمانس ودرېږه ریم ته بیا میموري ته راسه دا ډي ډي ار 3 دی که در ډي ډي ار 2 ډي ډي ار 3 شدي ډي ډي ار 3 ډي ډي ار 4 شدي ډي ډي ار 4 ډي ډي ار 5 شدي نسم ویلای چې ډي ار 5 په وس راوتلی که بنئ بیا راځم پر دې ځای راسته کلیک کوم دلته بیا چې راځو بیا هارد ډیسک ته راځو هارد ډیسک به وشاس ګوري هارد ډیسک یو لار دا چې دا ځای دی خلاص کی دلته 4 ډرایو موږ جوړ کړی دي دا ورته حساب کا پرس کا یو سل وجه بي دا دی حسابه د کم یو د ناس ماشين صاحب زوره ور دي یو سل بیا څو د دې جبر وېستل زنګیر سره یو سل نه بیا یو سل نه دوه سل اتیا یو سل شپږ پته نور پکښې دا 400 شپته 400 راځي 4 جی بي نور پکښې دي 4 جی بي لاس جی بي نور پکښې 450 جی بي سو پرانس
450 جی بی نه راځي صحیح شول. اوس نو زه پرار ډیسک پیدا کوم. بل لار دا ده چې راسته کلیک پر وکړه دلته راسه ډیوایس منیجر ته راسه دلته مه راځه راسته کلیک پر وکړه منیج ته راسه دا ولاړ نه یوه جمعه ته رانسئ ښه منیج ته چې رالاست څه وایي دا په منیج کې به راسي ډیسک منیجمنت صحیح شو. ډیسک منیجمنت چې راغلی دلته لاندې بیا درته ښیي چې دا څو جی بي دي ګوره 415 جی بي دي. پرا بیا نه وښوي زه غواړم چې پرا راته وښیي بیا په یاد ولرئ رن مینو را خلاصه کړئ. په رن مینو کې MSINFO صحیح شو انفو 2 انټر ووهه چې انټر دې ووهي دا ټول د کمپیوټر په اړه معلومات دي صحیح شو. ګوره دریم جنریشن لوجیکل پروسیسرونه 4 دانې او CPU 2.10 ګیګا هرتز او دوهم جنریشن دا ټول دلته معلومات صحیح شو. بیا به راسئ چېرته ته کمپوننټ ته بیا به راسئ چېرته ته سټوریج ته بیا به راسئ ډیسک ته د ډیسک به دی راپرېوځي دا بلې غاړې ته سایز د سایز څخه به 500 په دغه اول حد کې چې هر څه لیکلي وو دا د پراپر ډیسک دی صحیح شو. د کمپیوټر پراپر ډیسک په دغه ځای کې موږ ښیي پراپر ډیسک صحیح شو. ټولو کمزوري 2 جی بي دي د ټولو غټ 0 جی بي دي ټي بي دي ښه د ټولو زره ور هغه هارډ ډیسک دي صحیح شو. هارډ ډیسک کې کښنی رانیسي که هغه خلک ولاړ شي 0 جی بي رانیسي د پیسو والا راورسه پوښتنه زه وکړه فلمونه چې ولېږي بله هغه درښیي چې زه څو جی بي لرم ښه دی هغه فرق وراچول کېږي هم راچول کېږي همدغه رقم جلایي لکه زه چې ګرځوم اصلي معلومات چې اصلي دی خپل د لري استاد چې ورته بسته کړی اصلي په کمپیوټرانو فرق دی بعد د کمپیوټرانو څخه 4 جی بي لري د زما کمپیوټر 500 جی بي لري بعضې 300 لري بعضې 200 لري بعضې داسې فرق لري لکه ټلیفونانو حافظې نه دي په دې سر خلاصو د دې څخه وروسته بیا بل کوم خاصیت موږ لرو دلته اس اس ډي او ایچ اس ډي بیا پرون درته وښول چې په هغه چیز کې په ټاسک منیجر کې اډاپټر ریم په دغه ځای کې پسې وګورئ چیرې پسې وګورئ پر د هارډویر کلیک وکړه هارډویر باندې کلیک مه کوئ راسه دغه کمپوننټ باندې به چیز پر جمع کلیک وکړئ ډسپلی ته راسئ د ډسپلی څخه اډاپټر ریم ته راپرېږدئ دې خواته که چیرې پر دغه ځای اډاپټر ریم زموږ د چیز ولو د 0 څخه زیات و نو دا بس صحیح وي صحیح شو. دا بیا وربدلېږي ورلوېږي هم څه دي په یاد سپیو به وګورئ په دغه ځای کې بیا سپیو پسې کتلی شئ چیرې پسې وګوره دا سر ته چې راوختې لږ پای ته دلته راسه پر سیستم باندې ودرېږه دې خواته راسه سپیو زموږ د څو ده 2.10 ګیګا هرټز سپیو د کمپیوټر سنټرال پروسیسر دی سنټرال پروسیسر یعنی اصلي مرکز د ټولو فعالیتونو د په لاس کې دا چې بیا هر څونه زورور یې هغه ښه دی بل موږ څه لرو بل موږ بالا څلور لرو بالا بل شی نه لرو دا و د کمپیوټر ځانګړتیاوې د شو به څرمه خلاصو مشکل خو نشته انشاءالله اوس کوم سړی ورپرېږدي کمپیوټر ونیوی شي